ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل عبدالله کوو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پرون له غرمې مخکې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ او د مرستو ارزونې په موخه د پروان ولایت مرکز چاریکارو ته تللی و. نوموړي پروان کې له سیمه ییزو چارواکو سیلاب ځپلو او د قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې. طالبان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوي د افغانستان لپاره د ناټو له ملکي استازي سټیفانو پونټیکورو سره لیدلي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان پر روان وضعیت او د دوحې هوکړې پر عملي چارو خبرې اترې شوې. سکاټ میلر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي دوی به د دې ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. عبدالله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکړه. وایي احتمال لري چې دغه خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. هني پتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هني پتمر وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به پاتې طالب بندیان هم آزاد شي. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د استرالیا له سفیر جیب توت سره ټلیفوني خبرې کړې. د ملي امنیت له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي. محب په دې خبرو کې ویلي چې افغانستان له استرالیا سره خپلو دوه اړخیزو اړیکو ته د ارزښت په سترګه ګوري او له دغه هیواد سره د طالب بندیانو د خلاصون په ګډون په ټولو موضوعاتو کې دوه اړخیزو همکاریو ته ژمن دي. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تېره ورځ خبرداری ورکړ چې نور به د پاکستان د ظلمونو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. منظور پښتین له پاکستاني حکومت څخه وغوښتل چې د بې ځایه شویو مخه پرانیزي تر څو خلک بیرته خپلو کلیو او بانډو ته ستانه شي. او وروستی خبر دا دی چې د ملي دسترخوان سند د پنجشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شو. ولسمشر محمد اشرف غني د لاسلیک په دغه مراسمو کې وویل د ملي دسترخوان پر بنسټ به له 4.5 میلیون کورنیو سره د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وشي. د ښاغلي غني په وینا د ملي پروګرام لومړی پړاو به په 123 او دویم پړاو به په 215 ولسوالیو 14 ښارونو او د 19 ولایتونو مرکزونو کې عملي شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.